د غزني د ناوې ولسوالۍ په محمد خیل کلي کې د څه باندې 11 میلیونو افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو رسولو د یوې شبکې د جوړېدو کار پیل شو. د غزني د کلیو بیارغونې او پراختیا رئیس مولوي محمد قاسم امیني وویل دا شبکه د دوی تر نظارت لاندې د ډاکار موسسې په همغږۍ د نړیوال بانک په مالي لګښت جوړیږي. چې همدغه شبکې لپاره څه بالای 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي چې د بانک جهاني لخوا ورکول کېږي او تسهیل کننده ډاکار دفتر د د کلیو بیارغونې پراختیا ریاست مستقیما نظارت کوي او د محمد خیل کلی ده او 230 یا 230 شیردارونه شاوخوا دلته لري او دوې ژورې څاګانې سیاره څاه 110 متره ژوره او یوه کانکریټي ذخیره ده دلته او 18 متره شاوخوا پایپ هم په دې کلي کې باندې په دې کلي کې غځول کېږي او ټولو کورو ته انشاءالله صحي پاکې اوبه رسول کېږي. ښاغلي امیني زیاته کړه چې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د اوبو شبکې جوړوي خو له خلکو یې وغوښتل چې د اوبو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او د ټولګټو پروژو ساتنه وکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا مهال یې پاکو اوبو ته لاسرسی کم دی او د دغې شبکې په جوړېدو خوښ دي. د کلي کې د اوبو زیات مشکلات دي. اوس عام خلک سره مو کومې خبرې کړې دي او لیدلې دي ډېر زیات ورته خوشحاله دي او دا یو ډېره غټه ستونزه وه زموږ په کلي کې په دې کلي کې موجوده وه. الحمدلله د دې شبکې په وجه او د امارت اسلامي د هڅو په وجه په دا ستونزه انشاءالله نور پای ته رسیږي نو زیات خلک خوشحاله دي که مشران دي کشران دي. خو اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې موږ ته پلچکونه چک ډیمونه او استنادي دیوالونه باید جوړ سي. موږ ورته ډېر عاجل ضرورت لرو. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده او د دې شبکې په اړه موږ له اسلامي امارت څخه ډېر شکرګزاره یو. باید وویل شي چې ناوه د غزني یوه لرې پرته ولسوالي ده چې د اسلامي امارت په راتلو سره ورته په رغنیزه برخه کې پاملرنه زیاته شوې خو اوسیدونکي یې د اوبو مدیریت او کرنیزه برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.